دا 40 کاله د لار او بار په نامه چغې وهلې. لار او بار یو افغان. نن چیرته د لار او بار والا نشنل ګوند یو اوسنی مشر ده. میلو ما نه دي ورته خلک ورته وایي. میلو د دې په ځای چې 20 کاله د لار او بار چغې وهلې، اوس وایي زه د کوز پښتونخوا افغان یم، د بار نه یم. چې د بار افغان نه یې، بیا د ما په هیواد کې مداخله ولې کوې؟ تورخم ته لاړلم، هغه نیټه چې دوی ټاکلې وه چې په دغه تاریخ، په اول تاریخ به دوی وځي. له هغه تاریخ نه 2 ورځې مخکې موږ تورخم ته لاړلو. نهایتا افسوسناک حالت و، ځکه یو روغتون جوړ سوی ده د 400 بسترو دپاره. هغه گنجایش د 200 مریضانو نه لري، هغه د 10,000 مریضانو نه لري. افغانستان په اعتماد کې نه و اخیستل سوی، حکومت په هماهنګي دا کار نه ده سوی. د افغانستان د حکومت اعلان یې وکړ یو دم چا باندې چې خپل عزت ګرانو، طبعا افغانان لوږه تېروي، مرګ قبلوي، کور یې وران که هر څه پې وکړه، خو عزت مسئلې کې د افغانان ډېر حساسه دي. مخکې له دې چې تاریخ پوره شي، افغانان خپل د عزت په خاطر باندې په زرګونو موټر کاډې، په کومه شپه په مقام چې زه لاړم 1400 لوی او واړه ټرکونه چې په هغه کې ټیلر هم شامل و، داسې ټیلر چې 10 کاډې په یو ټیلر کې و. دا 2 علت و. یو دا چې دوی دغه د ټول موټر مصارف کرایه نه درلودله، شریکه په 10 کسانو یو موټر نیولی و تر څو خپلو ځایو ته پې باندې ورسیږي. دا یو دم په یوه ورځ افغانستان ته راغلل، په سبا یې تر هغه زیات و، د ورځې 3,000 2,500. دا له د تنه د تورخم له پولې نه، فرضي کرښې نه افغانستان ته را اوښتل. دلته حکومت ورته هیڅ انتظام نه درلوده، باور کې نه و اخیستل سوی. یو ناورین رامنځته سو، تر یخ اشنا اسمان لاندې ماشومان، حتی د تیږو په هغه خوړ کې ما ویډیو کړې ده چې دلته تورسري، بوډا پلاران، مریضان، زنانه، هر سړی په یو فرش هوار کړی دی او دغلته راټول دي. په سر باندې کمپل یې اچولي، 2-3 کسان په ناسته هلته ویده دي. دا یې ولې وکړه؟ د اعلی د فشار، صرف د دې په خاطر چې افغان حکومت د دوی ناروا فرمایشونه ومني. لکه څنګه چې مخکې طالب اعلی د فشار وه، د ډیورن په فرضي کرښه باندې سیمې خاردار په دې خاطر تیر که چې د پاکستان طالبان راځي، دلته جګړه کوي، پاکستان کې اوسیږي. د افغانستان حکومت غلط که، تار تیر سو، کنډه تار تیر سو، فرضي کرښه تقریبا رسمي کوله او حالت په افغانستان کې هماغسې روان و. ځکه پاکستان همیش منافقت کړی. دوی ته به یې ویلې طالب له ما سره ده، نړیوالو ته به یې ویلې چې نه هغوی له ما سره نه دي. او طالب مشران به په شهادت رسېدل په قندوز کې، په هلمند کې، په دې ځایونو کې له نظام نه او له امریکانو د دواړو نه کریډټ اخیسته. اوس هم همدغه کار کوه. TTP په افغانستان کې ده، له افغانستان نه راځي، فرضي کرښه سیمې خاردار ټول کراس کوي، اسلام آباد نمځي، په پنجاب کې په یو هوایي ډګر باندې حمله کوي. ښه د تا استبلیشمنټ، استخباراتي ادارې، پولیس، په لکونو فوج د نړۍ د استخباراتو سره په سیالۍ کې اول نمبر چې دوی بولي. دا چیرته ویده دي؟ دا آیا دا هماغه د 9/11 پیښه نه ده چې امریکایان د دې په خاطر چې خپل هوایي میدانونه، خپل استخبارات، خپل پولیس مجازات کی چې ولې د 11 سپتمبر پیښه وشوله، راغی په افغانستان برید وکړ چې نه خاوره د افغانستان استعمال شوې وه، نه تیارې د افغانستان وي، نه پیلوټان د افغانستان، نه هغه خلک افغانانو، خو مجازات افغانان شو. بهانه اسامه شو، هماغه اسامه په ابټاباد کې د فوزي چونۍ نه راووته. صحیح سو؟ څومره په ګونتانامو کې بندیان چې دي چې دوی تروریستان بولي، دا چا په لاس ورکړه؟ دا د افغانستان په خاوره کې ونیول شول که دا پاکستان د مشرف په وخت کې د فوز واکمني؟ ما ته تفاوت نه کوي. جرم د دوی نظام کوي، که مشرف ده، که احمد ده، که محمود ده، که کیانی ده، که نواز شریف ده. په دغه د ځان نه غلطوي چې هلته که څومره جرمونه سوي، څومره جنایتونه سوي، دا مشرف کړي دي. په همغه وخت کې په خیبر پښتونخوا کې د متحده مجلس عمل په نوم د مذهبي ګوندونو حکومت و.
او د ناټو دپاره ټول اکمالات دلته راتلل، ولې صوبه سرحد حکومت هغه نه کوه، لارې نه ورته بندولې، ولې جلوسونه نه کوه، ولې مظاهرې نه کولې؟ د قدرت د لاسته راوړنو دپاره خو دوی جلوس هم کوي، مظاهرې هم کوي، هر څه کوي. له 2001 نه د دوی جنایتونه شروع دي تر ننه پورې اعلی د فشار امریکانو ته زموږ د خاورې کوردینات دوی ورکړه، ناټو ته لاره دوی ورکړه، زموږ معزز مشران امریکانو ته دوی په لاس ورکړه. یو ډیپلومات چې ټول اصولي کاغذونه ورسره او پاسپورټ ویزا دوی امریکانو ته ورکړه، په کم حالت کې ورکړه. زموږ د امارت ژبه د فرهنګي او اطلاعات فرهنګ استاد یاسر تر ننه پورې ورک ده چې د امریکانو د اشغال په خلاف په زرګونو خلک د منظم ثبت راوسته. چیرته ده؟ ولې نه وایي؟ خبر دی راوښیي موږ ته. نو وخت چې دغه شی کوي پاکستان کې فکر کوي پاکستان کې د یاسر پاکستان نیولی ده، مړی ژوندی تر ننه پورې ورک ده. چیرته ده؟ دا یاسر مې مثال درکړه بهیر صاحب، زموږ زرګونه افغانان ورک دي د دوی په بندیخانو کې، په مختلفو جرمونو باندې دوی نیولي دي. ګونتانامو ته دوی لیږلي دي، که عرب ده، که عجم ده، که بنګالی ده، که هندی ده، ګونتانامو ته چې تللی د دوی د خاورې نه خروجي ورته لګېدلې. دغه ټول جنایتونه تا وکړل، دلته نه تیر نظام، بس خالی خبرې وې، او پاکستان نه راځي و پاکستان زموږ دښمن ده، په عمل کې فرضي کرښې باندې سیمې خاندار هم تیر که چې کله کابل طالبان ونیو په یوه تیاره کې ټول ورغلل د دوی حضورداشت ته، د دوی د لاسونو ښکلولو ته. زه دا وایم چې که اوسنی نظام خپل د خاورې د تمامیت عرضي، خپل د وقار دفاع کوي، په کوشتیپه کې کار شروع کوي، په سالنګ کار شروع کوي، د بدخشان په واخان کې له چین سره لار شروع کوم، ته ولې ماته مشکلات جوړوې؟ خو تا خو په ګوادر کې زما 10,000 بار کانټینر درولي دي. زه یو هیواد دغه هیواد واکمنان من حیث واکمنان نشي کولی چې له واخان نه چین ته لار جوړ کړي. زه نشم کولی چې د ګوادر په یواز باندې چاربهار استعمال کم. زه نشم کولی چې د تا په ځای چې تجارت کې زهر راکوي تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان انتخاب کم. زه خو یو خپلواکه نظام یم. نو که ته مهاجر رالیږې او که خپل پنجابیان رالیږې، فلټر به بیا هلته زه کوم چې دا افغانۍ ده که نه ده. بل هلته پښتونستان نشنلیان احمد محمود چې د 40 کاله د لر او بر په نامه چغې وهلې، لر او بر یو افغان، لر او بر یو افغان، لر او بر یو افغان. نن چیرته د لر او بر والا؟ د پاکستان د نشنل ګوند یو اوسنی مشر ده، میلو ما نه دي ورته ویلي، خلک ورته وایي، خدای دې وکړي چې بېادبي نه شي ماته بد الفاظ کارولي. میلو د دې په ځای چې 20 کاله د لر او بر چغې وهلې، اوس وایي زه د کوز پښتونخوا افغان یم، د بر نه یم. چې د بر افغان نه یې، بیا د ما په هیواد کې مداخله ولې کوې؟ 20 کاله د مداخله کړې، 40 کاله دا خو اوسنی بچی ده، پلار و نیکه یې مداخله کړې. د افغانستان جهاد، طالبان، د پاکستان خلک، د فوج خلک ماته وایي دا د فوج غلام ده. زما د په وپوښته لعنت چې زه د هغه چا غلامي کوم چې خپله لورې امریکانو ته سپارلې ده. زه به د هغه فوج او بریګیډیر غلامي کوم، ولې د سپي د یهودي غلامي نه کوم چې زه د دې خلکو غلامي کوم. بیا د دې په ځای چې ته د افغانستان د خلکو مشکلات ته لاړ سې، ته یوازې مبین ټارګټ کوې. ته د یو سیاسي پارټۍ مشر او رهنما یې، 10 جلسو کې دی د ما نوم یادوي، ما ته سپکې او سپورې وایي. تر پرونه پورې د لر او بر خبره کوله، نن خو چې په ما سخته راغلې، راځه که نه چې لر او بر یو ځای شو، راځه یو ګزار ته ورکه، یو به زه ورکم. زه چې وخت تا ته خپل مهاجرو ته ځم، د هغوی غمرازي کوم، هغوی سره مرسته او کومک کوم، ته د لر سړی ولې په تا باندې باده لګېږي؟ ښه منظور پښتونه ته چیرته یې؟ محسن داوړه ته چیرته یې؟ علي وزیره ته چیرته یې؟ 20 داسې پالټۍ نورې دي چې د افغان په نامه کریډټ یې اخیسته. نن دغه د اسرائیلو په ګاونډ کې زموږ دغه ظلم او جنایت ولې نه غندي؟ ټي ټي پي چیرته ده؟ ودرېږه، نړیوال سازمانونه دي. ټي ټي پي له افغانستان نه درځي، تشخیص که طالبان یې در سره ورسه، نړیوالو ته کښېنه که نه، خپل اقا ته برطانیې ته کښېنه.
ټي ټي پي د دوی د ظالمانه سیاستونو زیږنده ده. که دوی په وزیرستان کې 10,000 پښتانه نه وای وژلی ټي ټي پي نه راته. که دوی ناټو ته لار نه وای ورکولی ټي ټي پي نه راته. که مشرف لال جومات نه وای شهید کړی ټي ټي پي نه راته. که دوی په سوات کې د پښتنو میندې چغې نه وای ویستلې ټي ټي پي نه راته. ټي ټي پي جوړ شوی د ظالمانو د ظلم نتیجه ده. دوی د خپله پالیسي جوړه کړي ټي ټي پي خپله ختمېږي. مننه.